السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د مسینجر ډېر ضروري شیان درښیم. هغه شیان دا شیان دي چې مثال ډېر ضروري دي موږ د پښتنو ورونو لپاره. صحیح ده. نن د ما په ویډیو کې لږ مختلف شی به تاسو وینئ. دا مایک ما نن ځکه خولې ته لګولی ده، هغه په دغه باندې مثال د ما په ویډیو کې د هغه چې لږ ده هغه لږ سم نه و، او نن په دغه ویډیو کې مثال ما کتل چې د هغه چې ده هغه څرنګه صاف راځي او که صاف نه راځي. که صاف وي تاسو مو وایاستئ کمنټ وکړئ چې غږ صحیح سو. نو ګرانو ملګرو، نن سپیشل ویډیو چې دغه دا د دغو خلکو لپاره د چا چې د په موبایل کې مسینجر وي، او مسینجر د هر هغه سړي په موبایل کې وي د چا چې فیسبوک وي. صحیح ده. نو ډېر خلک مثال یو بل جې ته ټلیفونان کوي او ډېر خلک فیسبوک نه خوښوي. صحیح ده. خو نن هغو خلکو ته هم زه یو شی ورښیم چې څرنګه دوی بې فیسبوک خپل مسینجر چلولی سي، او څرنګه مثال په مسینجر کې نور د رقم اووه شیان وښیمه چې هغه مثال د پښتنو لپاره ضروري دي، بلکې د هر چا لپاره. نو که دا ویډیو د چا خوښېږي لایک یې کړئ، او که مې چینل سبسکرایب کړی نه چینل سبسکرایب کړئ. زه یم افضل خان، تاسو ګورئ ټکنیکل افضل یوټیوب چینل. راځئ شروع کړو. ګرانو ملګرو، اول شی دغه ده چې مثال ډېر خلک ما ته وایي چې له مسینجر نه څرنګه لوګ اوټ شو. له مسینجر نه لوګ اوټ کېدا لپاره به تاسو مثال اول مسینجر ته کوم لاړ سئ، یا دلته به تاسو آی ډي خلاصوي. اوس که تاسو غواړئ چې دا آی ډي لوګ اوټ کړئ، نو د دغه لپاره به تاسو لاړ سئ خپل د موبایل سیټینګ ته، او دلته به ولاړ سئ اپلیکیشن ته. صحیح ده. اپلیکیشن منیجمنټ چې ولاړ سئ انسټال ته به ولاړ سئ، کوم اپلیکیشن چې تاسو انسټال کړي دي، او د هغه بعد به دلته خپل مسینجر پیدا کړئ. صحیح ده. مسینجر به خلاص کړئ او دلته به کلیر ډیټا باندې کلیک کړئ، نو تاسو کوم آی ډي چې په مسینجر کې ده هغه به لوګ اوټ. صحیح ده. ستاسو عکسونو ته څه نقصان نه رسېږي، هر شی به ښه په خپل جي وي، خو ستاسو کوم آی ډي چې وي هغه به لوګ اوټ. صحیح ده. دوم شی ده چې څرنګه موږ له فیسبوک نه بغیر خپل موبایل نمبرو باندې د مسینجر آی ډي جوړه کړو. ډېر اسانه ده. دلته که مثال تاسو خپل آی ډي اوس له فیسبوک چې تاسو کوم آی ډي خلاصوي هغه په مسینجر کې په خپله باندې راځي، نو تاسو به دغو کې کوئ دیس از نوٹ می. صحیح ده. او الاو به کړئ. صحیح ده. دلته اوس مثال تاسو خپل که فیسبوک اکاونټ نه وي، نو تاسو دلته خپل ټلیفون نمبر راچولی سي. دلته ټلیفون نمبر واچوئ، نو تاسو به یو میسج راسي، کنفرمیشن میسج. د هغه بعد تاسو خپل موبایل نمبرو باندې په مسینجر چلولی سئ. که ستاسو فیسبوک نه وي د هغه پرته مثال تاسو چلولی سئ. خو زه به دلته سمه کنټینیو ایز افضل خان. صحیح ده. نو دوه سیټینګ چې کوم وو هغه ضروري شیان چې وو هغه ما در وښول. دریم به تاسو در وښیمه چې څرنګه د ما آی ډي لوګین سي. صحیح ده. د ما آی ډي لوګین سي دلته به مثال تاسو ته په سیټینګ یو بل شی در وښیمه، یو نه بلکې پنځه به نور شیان در وښیم، ولې ما تاسو ته اووه شیان در ښولي ول چې تاسو ته به اووه شیان زه نن در وښیمه. صحیح ده. دلته چې کله ستاسو آی ډي خلاصه سي، نو دلته تاسو پروت عکس وي، په هغه عکس به کلیک کړئ. صحیح ده. اول ستاسو افضل خان کوم آی ډي چې ده هغه خلاص شوی ده، د هغه بعد دوه کوم ستاسو پیجونه چې وي هغه پیجونه راړوي. صحیح ده. دلته دریم شی در وښیمه اکټیو سټیټس. اکټیو سټیټس مطلب دغه داسې کله اون وي ته مثال خپلو ملګرو ته ښکارېږي چې دا سړی چې کوم ده آنلاین ده. که تاسو غواړئ چې خپلو ملګرو ته تاسو نشئ ورښکاره چې آنلاین ده، دا به داسې اون کړئ. صحیح ده. ټرن اوف به کړئ. داسې ټرن اوف چې د هغه بعد ستا ملګرو ته معلومات نه ورځي چې ته په لاین کې یې او که نه یې، نو دا باید موږ اون وساتو. درې سو څلورم شی به ګرانو ملګرو تاسو در وښیمه چې زه به یوې آی ډي ته ولاړ سمه، او هلته به څلورم شی تاسو ته در وښیمه چې هغه څلورم شی څه شی ده. دلته چې تاسو ولاړ سئ د یوه ملګري آی ډي ته، د هغه بعد چې تاسو په ډیټیل باندې کلیک کړئ، دلته ډېر اوپشن راځي. صحیح ده. یو اوپشن چې کوم د کلر تاسو دغه جي کلر بدلولی سئ، دا کوم چې از که یو اوپشن د دغه جي کلر بدلولی سئ. بل چې دا دلته نیک نیم، دا شیان هغه درښیم چې ضروري شیان. صحیح ده. نیک نیمز مثال دغه ده چې تاسو د خپل ملګري نوم بدلولی سئ، او هغه دلته تاسو هر شی مثال بدلولی سئ، هر نوم ورچولی سئ. نو دغه یو ډېر زبردست اپشن ده. مثال تاسو خپل نوم هم بدلولی. صحیح ده.
دلته مثال تل دغه سړي سره که یا وغواړې چې د سره مثال پټه غږېدا وکړې هغه هم دلته مثال ته دغه سکرټ کنورشن باندې پټه غږېدا کړای شي. صحیح ده. بل شی به تا دروښیمه چې تاسو دلته ولاړ شئ او دلته به تاسو کلیک کړئ سټارټ پلین. دلته که تاسو مثال غواړئ چې دغه ملګري سره یو پلین کې دی یو مثال چیرته تلل غواړئ په کومه ورځ باندې کوم واده وي کوم بل شی وي په هغه ورځ مثال دلته تاسو ډیټ ورکړئ نو په هغه ورځ به تاسو دواړو ته یو زنګ درسي چې په هغه ورځ به تاسو مثال خبر سي چې په دغه ورځ ما دی چیرته پلان مې و دلته تلو. صحیح ده. بل به تاسو دلته اپشن دروښیمه چې تاسو دغه ملګري سره څنګه ګیم کړای شئ آنلاین ګیم. صحیح ده. د ګیم کولو لپاره به دلته د پلس باندې تاسو کلیک کړئ او په ګیمز به کلیک کړئ سټارټ پلینګ به کلیک کړئ او دلته مثال ډېر ګیمونه راځي په هغو ګیمو کې تاسو هر رقم ګیم که غواړئ له خپل ملګري سره یې کولی شئ. صحیح ده. نو په هر ګیم تاسو غواړئ صرف پلی باندې کلیک کړئ نو خپل ملګري سره تاسو ګیم کولی شئ او هغه ته چیلنج ورکولی شئ. بل سی په پلس کلیک کې دلته یو بل ډېر زبردست شی ده چې هغه د لوکیشن. که تاسو ملګری له تاسو ورک کړي له اتلو ملګري ورک کړي او هغه ته خپل لوکیشن ورولېږي دا ډېر زبردست شی ده. په دغه لوکیشن باندې هغه ته پیدا کولی شي چې ته په دغه وخت چیرې یې په کوم ځای کې یې. صحیح ده. دغه اپشن ډېر خلک مثال کم ورته معلوم ده نه ده ورته معلوم چې دا اپلیکیشن دا اپشن چې کوم ده دا د څه لپاره ده. نو دا مثال د یو خلکو لپاره د څوک چې غواړي چې مثال زه د خپل ملګري لوکیشن پیدا کړم نو زه صرف دغه باندې کلیک کړم زما ملګري ته به زما لوکیشن ورسي په دغه ټایم زه چیرې یم. صحیح ده. دغه کته لیکلي شیر لایو لوکیشن فور 60 منټس په 60 منټه مثال تل د سره په روانتوب باندې لوکیشن معلومولی شي. صحیح ده. مثال ته چیرته روان یې دلته برخارېږي چې زما ملګری چیرته روان ده. صحیح ده. نو دا دغه شان و مثال چې ډېرو خلکو ته نه معلوم خو انشاءالله اوس به ټولو خلکو ته معلوم سوي. که بیا هم چاته څه مشکلات وي لا نه ورته معلومیږي نو ما ته سره دی په مسینجر کې لا په واتساپ کې رابطه وکړي انشاءالله زه به هر شی درته وروښیم. ډېر ډېره مننه. د الله په امان.